د محرم الحرم میاشتې په هکله اړین معلومات چې تاسو باید پوه شئ. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسیږئ. نننۍ موضوع مو د محرم میاشتې په هکله ده. دا په قرآن باندې ثابته شوې خبره ده چې الله پاک کال 12 میاشتو څخه جوړ کړی دی. یو د دغه 12 میاشتو څخه د محرم الحرم میاشت ده چې د هجري سپوږمیز کال لومړی میاشت کیږي او د 4 ځانګړتیاوو میاشتو څخه چې الله پاک په حرم باندې متصف کړی دی یو میاشت ده. دا میاشت هم د نورو میاشتو غوندې د وخت او زمان یو برخه ده چې پر انسانانو باندې راځي. د نورو میاشتو غوندې په دې میاشت کې هم ځینې پیښې شوي دي. په دې میاشت کې څو مهمې پیښې په دې میاشت کې ډېرې پیښې شوي دي، خو موږ په حیث د نمونې څو مهمې پیښې بیانوو. یو، په دې میاشت کې موسی علیه السلام او ورسره مسلمانانو د فرعون د ظلم څخه خلاص شو، پر رود نیل باندې تیر شو او فرعونیان پکې غرق شول. دوه، په همدې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صوفیه بنت حیه سره نکاح وکړه. درې، په همدې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نړۍ مختلفو واکمنانو ته د دعوت لیکونه واستول. پنځه، په همدې میاشت کې حضرت عثمان رضی الله عنه سره د خلیفه امیر المؤمنین په صفت د مسلمانانو بیعت شو. شپږ، په همدې میاشت کې حضرت عمر او حسین رضی الله عنه د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. اووه، په دې میاشت کې حضرت علی رضی الله عنه د بیبي فاطمه رضی الله عنها سره واده وکړه. خلاصه دا چې مسلمانان باید په دې پوه شي. یو، په دې میاشت کې واده کول هیڅ پروا نه لري، که څوک یې روا نه بولي هغه ګناهګار دی. دوه، دا میاشت هیڅ ځانګړی مراسم د غم یا خوشحالي نه لري. درې، دا میاشت د غم او مصیبت میاشت بلل ګناه ده. څلور، په دې میاشت کې سفر کول هیڅ پروا نه لري. پنځه، دا میاشت هیڅ ځانګړی خیرات او ذبح نه لري. شپږ، په دې میاشت کې لکه چې دنیا حت او غم مجلس جوړول حرام او ګناه ده، ورته هم حرام او ګناه ده. اووه، په دې میاشت کې که چا داسې خیرات کړی وي چې بغیر له الله نه د بل چا په نوم ذبح کړی او یا نذر کړی وي، باید د مسلمانانو یې د خوړلو څخه ډډه وکړي. اته، په دې میاشت کې باید مسلمانان د هیچا سره د مصیبت مجلس په جوړولو کې مرسته ونه کړي. په دې میاشت کې خیرات کول هم حرام دي، ځکه چې خیرات یا نذر خاص د الله په نوم کول دي. نو تاسو څخه هیله کوئ چې د دې بې ځایه کارونو څخه ډډه وکړئ. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.